تاسو چرته دا سوچ کړی دی که چېرې یو ماشوم ستاسو سره خوږ شي په کور کې یا یو انسان په څه څیز باندې وسوځي نو په دې دوران کې کم څیزونه دي چې هغه ستاسو سره په کور کې موجوده به انتها زیات ضروري دي کم ته چې فرست ایډ هوم کیټ ویلی شي نو په هغه کې د ټولو نه اول ضروري کاټن دی کم ته چې مالوچ ویلی شي او د هغه سره ضروري پایوډین دی کم چې د زخم صفایي کوي او په زخم باندې ورته لګیږي د مالوچ په مدد سره او د هغه سره دریم ضروري سرجیکل ګاز دی کم ته چې جالې والا پټۍ هم په پښتو کې ویلی شي او د هغه سره څلورم څیز چې کم دی رول بینډیج ورته ویلی شي یعنې کله چې انسان یا ماشوم خوږ شي په هغه ځای باندې ته ورته پایوډین ولګوې یا مالوچ ورته پکېدی یا دا کم د جالې والا پټۍ ده کم ته چې سرجیکل ګاز ویلی شي دا ورته پکېدی نو د هغې نه بعد تاوولو دپاره کم رول بینډیج دی هغه ضروري دی او د دې سره میډیکل ټیپ چې ورته ویلی شي هغه هم ضروري دی چې آیا دا سرجیکل ګاز یا رول بینډیج تی تاو کې نو د هغې نه بعد پې دا هم لګولی شي او کله چې ماشوم یا انسان وسوځي نو په هغه دوران کې کریم هم چې ستاسو سره په کور کې موجوده وي کوم چې د بیکټیریا خلاف کار کوي چې هغه تاسو ورته په هغه ځای باندې بیا لګولی شي د دې سره سره چې کله په ماشوم یا انسان باندې تبه راځي نه ترمامیټر هم ستاسو سره موجوده چې په کور کې وي ضروري دی چې هغه باندې تاسو بار بار د یو انسان تبه معلومولی شي کوم ته چې فیور ویلی شي او په 2 منټه کې تاسو د یو ډاکټر نه دا طریقه زده کولی شي او د هغه سره ضروري خبره دا ده چې د ماشوم دپاره یو شربت په کور کې وساتئ د تبې خلاف کوم ته چې پیراسیټامول جنریک نیم فارموله ویلی شي یا تاسو ورته ټیبلیټ هم ساتلی شي په کور کې خو د انسان دپاره غټ چې کم وي او د دې سره سره تاسو سره په کور کې چې ګلوز یعنې دستانې هم موجوده وي په دې کې نو دا هم ضروري دی چې تاسو په هغه څیزونه پرې اخیستی شي کوم چې ګندوي ځکه چې ځینې داسې څیزونه ګندوي چې تاسو یې په لاس باندې راوالې نو تاسو ته یو بیماري هم د هغې نه د خارښ کیدی شي کوم ته چې سکیبیز ویلی شي او د دې سره ستاسو سره په کور کې چې سنټایزر یا د لاسو وینځلو دپاره صابون هم موجوده وي نو دا کم څیزونه چې ما تاسو ته وښودل نو دا تاسو سره په کور کې موجوده کېدل ضروري دي چې په دې دوران کې که چېرې د ماشوم یا د انسان نه وینه په بهېدو باندې بهر روانوي نو تاسو پې دا هم بندولی شي یا د دې سره سره که چېرې ماشوم سوي وي نو تاسو دا کریم ملهم پې لګولی شي او په کور کې اولنی علاج تاسو دا ورکولی شي او کله چې ډاکټر یا هسپتال ته ځي نو تاسو یو ښه ماحول زهم دپاره دم جوړېدی شي نو دا ښه کارونه کوئ او دا مخکې پروموټ کوئ او د بل انسان د صحت خیال ضروري ساتئ.